چې کله منګه خلک وراثت او میراث هغه تقسیمو د پلار میراث تقسیمیږي نو د رونو او د خویندو متعلق هغه څنګه رویه او څنګه کاری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. للذكر مثل حظ الأنثيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوق إلى 7 أرضين يوم القيامة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نن دې سبق کې منګه مختصر غونته د حقوق د بندگانو متعلق خبره کو چې الله جل جلاله خپل حق چې وغواړي هغه مواب کوي، خو لیکن چې څوک د بنده حق هغه ونیسي او واخلي نو که شهید هم شي او خپل وینه د الله د پاره ورکي، خپل سر د الله د پاره ورکي، خو چې هغه حقدار بخل نه نو ته الله هم بخانه هغه نه کوي. په دغه ضمن کې به منګه راشو د خپل وراثت او د میراث د تقسیم حالات ولا چې کله منګه خلک وراثت او میراث هغه تقسیمو د پلار میراث تقسیمیږي نو د رونو او د خویندو متعلق هغه څنګه رویه او څنګه کاری. اول خو په دې ځان په وکول پکار دی چې دا د الله حکم دی، دا د یو انسان جوړ شوی خبره نه ده، دا قانون الله تعالی په خپل مقرر کړی دی او الله جل جلاله دا په خپل باندې ویش کړی دی چې رور ته 2 حصې دي او خور ته 1 حصه ده، یعنی د خور په ډبل باندې به رور ته میلاویږي. زمونږ استاد محترم مفتی سردار علي صاحب دامت برکاتهم هغوی د محتمم صاحب په حواله باندې دا وایي چې څوک وایي چې د خورې څه پکې چا راوستې ده نو هغه سور کافر شو، ځکه دا د قرآن کریم د آیتونو نه انکار کول دي. او بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من اخذ شبرا من الارض ظلمه، چا چې یو ولې ځمکه هم په ظلم باندې واغسته ونیوله، په غصب وکړو، په زور یې ونیوله، طوق الى 7 ارضین یوم القیامه، دته به په غاړه کړی شي د 9 ځمکې پورې، یعنی دومره وزن به دته به د قیامت په ورځ په غاړه کړلی شي چې دا اوس ګرځوه دې تکلیف ته ځان بیا جوړ کا او ټینګ کا ورته. اوس چې کله تقسیم کیږي زمونږه عام طور باندې خویندې پلار اکثر داسې ظلم وکړي، زیاتې وکړي چې د اول نه هغه خویندې د لس نه بالکل وباسي. او ډېر پکې داسې بغیرته پلاران هم شته چې هغه دا کي چې په لیکلو کې دا وکړي زما لور نشته، او څه داسې چې پلار خو مړ شي مال ټول مکمل پاتې شو، د هغې نه وروستو چې کله تقسیم کیږي نو اول خو رونه په خپل منځ کې ډېر نیکاني، خویندو ته هر یو سړی هغه بیا جوړ نه، چې کله د رونو ویشي نو چې کینې که نه زه خو 1 روپۍ 1 انچه ځای د بل حق نه لم قبر کله به ځم او په قبر کې به ډډ اږدم، الله له به څه جواب ورکړو. نو د رور سره چې تقسیمي نو بیا یې دا رویه، او چې د خور سره یي نو په کنالونو باندې ځمکه یې نیولي، هلته بیا نه ډډ اږدي او نه بیا دا وایي چې زه پردی 1 روپۍ هغه نه اخلم. نو دغه ځای کې خو هم دا ووایه که نه چې زه به ډډ اږدم او 1 روپۍ پردی نه اخلم، نو د خور هغه ثابت ځمکه علي او د رور نه 1 انچه نه علي، ځکه چې هغه دې مرۍ ته وایي. او خور چې کله د خور د حصې خبره راشي نو بیا خور چې خپله حصه وغواړي نو دی څه وایي وګوره غم خادي به دې را سره کټي او تا پکې څه د رور ولی پاتې کړل، او زمونږ کره به بیا نه راځي په دې دروازه باندې به قدم دا نږدې. ګوره کم الله چې تا له حق درکړی دی هغه الله دې خور له هم حق ورکړی دی، تا له 2 حصې درکړي دي، خور له 1 حصه ورکړې ده، نو چې الله کم حق ورکړی ته په هغې باندې ورانې کې ته به الله له څه جواب ورکې، ته به د الله مخې ته نه ودرېږې. نو ګوره دا د خویندو حصې یا د چا حصې د چا سره پاتې په دې باندې دې ځان نه غلی کوو، که ډېر منځونه حجونه وکړو او ځان ته نیکان وایو، خو دغه د حساب ځای له چې راشي د بنده په حق کې به ګوره بیا ګرفتارې، هلته کې به بیا څه جواب ورکې، الله تعالی دې زموږ نه ادا کړي. او ګوره دا هر څه پاتې دي د چا نه. هغه سکندر د ټولې دنیا هغه بادشاه و، چې هم کله د دنیا نه تلو نو خالي لاس تلی و، هغه دا وصیت وکړو چې زه کله مړ شمه زما را 2 لاسونه به د کفن نه را وباسئ چې خلکو ته دا زه وښیم چې زه د ټولې دنیا بادشاه وم، خو د دنیا نه هغه خالي لاسونه ځم، د دنیا نه خالي لاسونه ځم، زما سره هېڅ هم نشته. هغه بهلول دانا ته چا وویل چې هلکه سکندر خو مړ شوی و، وایي هغه خو لاسونه یې خالي د کفن نه راویستلی، مړه دا بېوقوفه دی، وایي دی چې راتلو د سره وړو، چې راتلو هم تش راغلی، چې ځې هم تش بځې، په دې منځ کې را لږ واک اختیار الله درکړی چې څه کې او څه نه کې، بیا به الله ته حساب کتاب ته مخامخ کېږو. د دې نه دې موږ قلار شو، او خاص طور د کمو خویندو چې حصه هغه واغسته د دې ورانې دې ورسره نه کوو، چې د رور سره وران نه کې د خور سره ولې ورانه کې، الله له به بیا څه جواب ورکړي د دې ورانو. الله تعالی دې موږ له دې خبرو کې د عمل توفیق را نصیب کړي، او د دې قسمه ظلم زیاتونه دې الله تعالی موږ ټول هغه محفوظ وساتي.